ځان ته مې د ټول کلي خبره جوړه کړې ده ځان ته مې د ټول کلي خبره جوړه کړې ده تا ته مې د ساندو نه سندره جوړه کړې ده او داسې بې تپوسه د هر چا په بلۍ مه کښېنه ځان نه دې قسم دی چې کونتره جوړه کړې ده او مونږ خو د حیا په مدرسه کې حیاداره کړه پیغلې نه خو تاسو زناوره جوړه کړې ده. السلام علیکم ګران خوږو مینوالو اورېدونکو. پروګرام یو پیره بیا د شعر و شاعرۍ حوالې سره او د شعر و شاعرۍ دغه پروګرام مو نن د اکبرپورې کنډرو سیمې ته راوړی دی. قدرمنو نن را سره په دغه پروګرام کې د اکبرپورې یو نوموړی ځوان ښاغلی چې د څه تعارف محتاج نه دی باقي تعارف به سره هغه په خپلو کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ځوانه زموږ د مینوالو سره زموږ د دې پیج نه خپله وړه شانتې پیژنګلو وکړه. جی نوم مې وقاص سعید دی. په ادبي نړۍ کې وقاص سعید وقاص نوم باندې یادېږم. ګرانه د شاعرۍ آغاز دې د کم وخت نه کړی دی او تر دې دمه دې څومره کار د پښتو شاعرۍ کې کړی دی؟ شاعرۍ آغاز خو مې تقریبا یو کال کېږي او تقریبا 40-45 تقریبا مې لیکلي دي. ډېره ښه ده ډېره ښه ده. امید لرو چې دغه شانتې ښه غزلې ښه نظمونه ښه شعرونه زموږ د مینوالو ته راوړئ او باقي به د دې مینوالو ټایم به نه ضایع کوو او ښه به دی چې به شروعات ورته وکړو. وخت ماښامې کېږي نو چې دا ملګري ترې لږه مزه واخلي. شروع شي جي ډېره مهرباني وي. غزل نه مخکې یو دوه شعر دي. ډېره موده وشوه چې په خوب کې نه راځي ډېره موده وشوه چې په خوب کې نه راځي بې درده یار مې په لیونتوب کې نه راځي پوره شپږ کاله انتظار مې ورته کړی پوره شپږ کاله انتظار مې ورته کړی اوس چې پیغله شوې پیغلتوب کې نه راځي. غزل دی منیب جانه. ځان سره د ځان خبرې کوي ښه نه کوي ځان سره د ځان خبرې کوي ښه نه کوي محبت کې د تاوان خبرې کوي ښه نه کوي ما سره چې نه کوي خیر دې نه دی کوي ما سره چې نه کوي خیر دې نه دی کوي رقیب سره جانان خبرې کوي ښه نه کوي. آیا جی شعر دی ورپسې جی اور دې پورته شي د دغې خلکو رواجونو ته اور دې پورته شي د دغې خلکو رواجونو ته چې جهیز کې د سامان خبرې کوي ښه نه کوي. په بلها خطونو یې دیدن راکو یو لمحې له په بلها خطونو یې دیدن راکو یو لمحې له اوس دیدن کې د خفګان خبرې کوي ښه نه کوي. منیب جانه مقطع داسې ده چې ډېر مې بدې شي دغه خلک اوس وکاسه ډېر مې بدې شي دغه خلک اوس وکاسه چې د سرو شونډو پیزوان خبرې کوي ښه نه کوي ما سره چې نه کوي خیر دې نه دی کوي رقیب سره جانان خبرې کوي ښه نه کوي. ډېر زبردست ډېر شکریه. خو داسې په یو غزل خو مو پرېږدو نو امید درنه کوو چې بل هم راته داسې ښه شانتې غزل ووایي. هغه هم یوه ورځ وه چې په ما باندې تلوار و هغه هم یوه ورځ وه چې په ما باندې تلوار و ولاړ زما په څنګ جانان زما په لار و هغه بله ورځ په کور یې تېرېدمه هغه بله ورځ په کور یې تېرېدمه قسم د زړه مې د اوښکو نه اشبارو او زار شمه جانانه ښکلا کې ستا د خاندانه زار شمه جانانه ښکلا کې ستا د خاندانه ستا په شانتې ښکلی هم زما ریبارو. تره زویا ورپسې شعر دی چې د روپۍ اته ګولۍ به مې اته ورځې خوړلې د روپۍ اته ګولۍ به مې اته ورځې خوړلې دا د هغه ورځ خبر دی چې زما بابا بیمارو څه په نازو ادا مې وساتلې له تود باده څه په نازو ادا مې وساتلې له تود باده افسوس دغه ګل د بر کلي د مالیارو د مینې جنون دې حد ته زه پاتې کړم وکاسه د مینې جنون دې حد ته زه پاتې کړم وکاسه په تور شپه کې په ستنه کې اچولې هم ماتارو هغه هم یوه ورځ وه چې په ما باندې تلوارو ولاړ زما په څنګ جانان زما په لارو. ډېر ښکلی ډېر زبردست. د دې نه علاوه که داسې بل جی او بل جی د مینې تنده په کتو ماتېږي د مینې تنده په کتو ماتېږي د ساکي تنده په میکدو ماتېږي. کتل او میکدې پرېږده یاره
کتل او میکدي پرېږده یاره د یار مې تنده په نخرو ماتېږي دا ځینې خلک امن نه غواړي دا ځینې خلک امن نه غواړي د دې خلکو تنده په لمبو ماتېږي دا ځینې خلک امن نه غواړي د دې خلکو تنده په لمبو ماتېږي او شیخه سپینې سپینې مه وایه شیخه سپینې سپینې مه وایه ستا هم تنده په خوږو ماتېږي شیخه سپینې سپینې مه وایه ستا هم تنده په خوږو ماتېږي وکاسه تا هم ډېرې روجې خوړلي وکاسه تا هم ډېرې روجې خوړلي ستا هم تنده په کوجو ماتېږي ډیره مهرباني ډیره شکریا د وکاس سهید روره چې مونږ له په دغه پروګرام کې ټایم راکو د ناستي غړی راته کېښوه نو ډیره شکریا ادا کوو قدرمنو اورېدونکو په دغه پروګرام کې نن زموږ میلمه وکاس سعید خوا کې ورسره زموږ یو بل ډیر ښه ملګری شیراز خان او زموږ بل چې د ستعارف محتاج نه دی ټول خلک به هم پیژني زموږ مشر زموږ قدردان حیات جي چې تاسو ټول به ډیر ښه پیژنئ نو په دغه ټولو ملګرو ډیره مننه کوو ډیره شکریا چې مونږ له د ناستي غاړه کې خو مونږ ته ټایم راکو د دې ټولو ملګرو مونږ د زړه نه شکریا ادا کوو ډیره مهرباني ډیره شکریا د الله په امان والسلام